هنري وزر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو سلامونه. هیلمند یم چې جوړ او روغ به وئ. د 2023 کال پکتیکا کې چلنج کپ سیالۍ دا مهال روانې دي او وروستۍ او فاینل لوبه ده. د محمد میرزا کټوازي کرکټ کلب یا لوبډلې او د علي کرکټ لوبډلې ترمنځ وروستۍ فاینل لوبه جریان لري. موږ د دې لوبې جریان هم در باندې ګورو او دا هم در باندې ګورو چې وروستۍ شیبو کې څه پیښیږي او دغه لوبه څوک ګټي. د هیواد په سطحه د کورني کرکټ لوبډلې پیاوړي لوبغاړي او همدغسې تخنیکي برخه کې امپایران ګډون لري. نو دغه خوندوره سیالۍ له موږ سره تر پایه وګورئ او دغه ویډیو هم تعقیب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او مخکې مو هم یادونه وکړه د پکتیکا 2023 چلنج کپ سیالۍ چې نن یې وروستۍ او درویشتمه لوبه ترسره کیږي. نو د دغه لوبې په اهمیت غږیږو چې دا لوبې څومره مهمې وي او نن فاینل لوبه ترسره کیږي او دا د جریان لري. وروستی انینګز پاتې دی، وروستۍ شیبې به هم له تاسو سره شریکوو. موږ سره ولاړ دی د پکتیکا کې یو مخکښ او تکړه ژورنالیست خبریال عبدالرؤف ذهین صاحب. ذهین صاحب لومړي سر خو تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست، هرکلی وایي، ستړي مه شئ. ډېره مننه خاورین صاحب، جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ او خدای دې وکړي چې یو ښه لوبه وسي او یو ښه ټورنمنټ به ترسره سوی. ډېره زیاته مننه. د دې لوبو پنځم پړاو ترسره کیږي، که په اهمیت یې راته وغږیږي. پکتیکا کې یقینا موږ وینو چې ډېرو غټو لوبغاړو او دغسې امپایرانو تخنیکي برخه کې له بېلابېلو برخو څخه ان په شپږیزه کې په کورني کرکټ کې لوبېدلي لوبغاړي دلته لوبېږي. څنګه یې ارزوئ؟ پنځم پړاو میرویس کټوازي پکتیکا چلنج کپ سیالۍ دا ده چې نن وروستي پړاو ته رسېدلې دي او وروستۍ پایلو به ترسره کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هیواد د کرکټ په جوړولو کې د کورني کرکټ جوړول یا د کورني کرکټ پرمختګ یا د کورني کرکټ ښه په پښو درول د هیواد یو ښه استازیتوب کوي او یو ښه لوبغاړي ملي ټیم ته وړاندې کولی سي. دغسې ټورنمنټونه ډېر زیات مهم دي ځکه چې په دې کې لوبغاړي له یو بل سره خپل تجارب شریک کوي. تاسو ولیدل چې دلته د کورني کرکټ ځینې لوبغاړي راغلي دي. دغه چلنج کپ کیږي سږ کال چې د میرویس وزرزي کټوازي پکتیکا چلنج کپ تر نامه لاندې دغه لوبې پیل شوي دي. په دې کې ډېرې مهمه خبره دا ده چې اصول هغه د کرکټ ټول دغلته پیاده کیږي یا پلي کیږي او لوبغاړي له دې سره له هغه اساس مطلب دلته ښودل کیږي او لوبغاړي ښه ورسره بلدیږي. تر څنګ ځوانو لوبغاړو ته ډېر چانس پکې ورکړل شوی ده. په دغه ټورنمنټ کې ډېر ځوان لوبغاړي دي د کورني کرکټ د افغانستان او خصوصا د پکتیکا ډېر لوبغاړي راغلي. بالکل لکه څنګه چې تاسو ډېره ښه یادونه وکړه، پکتیکا ته په دغه برخه کې د سپورټ برخه کې توجه یو څه کمه ده، خو په دې وروستیو کې موږ خوشحاله یو چې تېر کال هم دغسې یو شانداره ټورنمنټ ترسره شو او دغه د سږ کال هم موږ وینو. حتما د دې تر شاید د یو چا لاس شته د جوړښت په برخه کې، د مصارفو په برخه کې. نو که په دې اړه هم اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، ځکه تاسو خپله خبریال یې، ماته به ضرورت دی زه پوښتنه وکړم چې دغه مصارف څنګه شوي دي چا په غاړه باندې. ډېر مهم دي ځکه چې غواړې ته کورنی کرکټ کوي کې ته باید سپانسر پیدا کړي. هغه سپانسران نن سبا ډېر نه پیدا کېږي په هیواد کې. نو دغسې سپانسران یا دغسې اشخاص لکه حاجي صاحب میرویس وزرزی دوی همیشه د افغانستان کرکټ لپاره یعنی په تیرو کلونو کې د شپږیزه لیګ کې دوی د میساینک لوبډله اخیستې وه، د دوی شرکت اخیستې وه. دا وار موږ غوښتنه چې وکړه، د پکتیکا ځوانانو غوښتنه وکړه چې تاسې د پکتیکا کرکټ ته هم خپل مالي برخه کې مثلا توجه زیاته کړي. دوی د خیریه کارونو ترڅنګ چې دوی بېوزلو سره ډېره مرسته کوي، ترڅنګ دغه د سږ کال په پکتیکا کې د لوی ټورنمنټ سپانسري یا مالي ملاتړ هم الحمدلله وکړو او په راتلونکي
راتلونکي کې ان شاء الله د دوی پلان شته چې د پکتیکا په سطح یو شمېر ټورنمنټونه سپانسر وکړي. دا ډېر زیات مهم دي. هم به د لوبغاړو د مالی ملاتړ لپاره او ترڅنګ د ټورنمنټ لپاره دا ډېر زیات مهم دي. تر څو مالی ملاتړ یو لوبډله یا یو ټورنمنټ ولري یا سپانسر ولري هغه کولای شي چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړي. ډیره زیاته مننه زین صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او د دې لوبو په اهمیت را سره وغږېدئ او د دې ترڅنګ مو به د کرکټ په اهمیت وغږېدئ چې له دغسې میدانونو یا له دغسې ځایونو چې ځوانان کرکټ کوي بالاخره موږ ملي اتلان ورکولی شو، یو ستوري له دې ځای نه تللی شي. خو په هغه صورت کې چې دوی ته زمینه برابره شي د هغو اشخاصو په ځانګړي ډول باندې کور ودان چې په دې برخه کې مالي همکاري کوي موږ سره له تنه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دغه د تاسو وینئ چې له دغه میدانه موږ د نسکلونو ملي ټیم ته جاوید پختون په نامه یو لوبغاړی دی. ځینې نور لوبغاړي به هم ځي. دا وخت غواړي، کرکټ ټایم غواړي او حوصله غواړي او زحمت غواړي. یعنی هر څوک غواړي چې زه یو ستوری سم نو حتما باید د ډېر محنت وکړي او ډېره خواري وکړي او د ډېر ټایم ورکړي. نو تاسو هم ډېره مننه. همیشه مو په رسنیزه برخه کې هغه د پکتیکا د لوبغاړو او ترڅنګ په ټوله بېلابېلو ټولنیزو برخو کې تاسو کار کړی دی. ډېره مننه. نو دوستانو زموږ دغه خپرونه به جریان ولري، تر پایه را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو وکتل ډېره خوندوره لوبه ترسره شوه او د محمد میرزا کټوزي کرکټ کلب لوبډلې بریا خپله کړه. ډېر زیات مبارکي ورته وایي ټولو لوبغاړو ته. تاسو ټولو ته ډېر زیات مبارک وي او په ځانګړي ډول تاسو ته هم ډېر زیات مبارک وي. لومړی خبره به مو د میرزا کټوزي کرکټ کلب له منیجر صاحب سره وي. پکتیاوال صاحب عطا محمد پکتیاوال صاحب د دغه لوبډلې منیجر دی. ډېر زیات ښه راغلاست. هرکلی ستړي مه شئ. سلامت اوسئ. تاسو هم ښه راغلاست شئ. ډیره زیاته مننه. په نن لوبه کې لومړی مبارکي درته وایو او بیا د خوشحالۍ احساسات مو څه دي؟ خوشحاله خو ډېر یو د کټوایي صاحب ته د ډېر مبارکي. ښه لوبه وسوه. پکتیکا کې خوندور ټورنمنټ وسو. په راتلونکي کې لا داسې ټورنمنټو په هیله یو نوي استعدادونه را پیدا سو. ښه لوبغاړي مو لیدل او ټورنمنټ په دا خوشحاله بیا په دې ځانګړي ډول چې ټورنمنټ په ښه توګه سرته ورسېدو. نو په مشکل نه. نو څو لوبې مو په دغه ټورنمنټ کې وګټلې او بالاخره مو وروستۍ لوبه مو وګټله؟ شپږ لوبې وې مسلسل په ټورنمنټ کې. شپږ سر لوبې مو وګټلې او بالاخره فاینل هم په ښه شانداره توګه سره وګټ. نو په اهمیت کې لږ راته وغږېږئ د دغه لوبو په پکتیکا کې د دغسې یو ټورنمنټ را جوړول چلنج کې سیالۍ وې نو څومره اهمیت لري دغه؟ اهمیت ډېر زیات ده، خاصتا د داسې لرې پرتو ولایتو لپاره چې په اطراف کې ډېر زیات استعدادونه دي او داسې ټورنمنټونو د هېواد له مختلفو برخو نه ښه لوبغاړي راځي، پروفیشنل پلیران راځي دلته. نو د هغو نه دوی ډېر څه زده کولی شي. نوي لوبغاړي اکثریت دلته ډېر ښه لوبغاړي ما ولیدل. نو د دوی لپاره یو ښه خبر ده. د هغوی لوبغاړو نه یو څه زده کړي. د هغوی هغه پروفیشنل لایف او پروفیشنل کرکټ چې کوم ده نو هغه دوی ته ډېره فایده رسوي. د دې سره د موږ خلک هم تشویق کېږي تر څو خپل اولادونه کرکټ ته پرېږدي. ډېره زیاته مننه منیجر صاحب محترم او داجي صاحب محترم صاحب یو څه خبرې. صحیح ده، مهرباني. نو لکه څنګه چې تاسو د منیجر صاحب خبرې واورېدې یقینا د پکتیکا لپاره یو ویاړ دی چې پکتیکا کې یو دومره شاندار ټورنمنټ ترسره کېږي او بالاخره محمد میرزا کرکټ کلب دغه ټورنمنټ په خپل نوم کوي. ورته ډېر زیات مبارک. نو عزیز صاحب محترم که لږ ځان راوپېژنئ. زه فکر کوم چې تاسو په دې شیانو کې ګوتې موږ کټوایي صاحب مشاور ښه مشاور ده د میرزا کټوزي مشاور دی. نو عزیز صاحب محترم تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست. هرکلی مننه کور ودان. څومره خوشحاله یې باندې که سوال را باندې وکړي څومره خوشحاله یې نن لوبه خوشحالي خو ګوره دومره خوشحاله یو دا ګوره چې دوه پهلوانان سره ورسي یو خپرځوي. دا د موږ د یو کور خلک یو. په پکتیکا کې دا اوس دغه لوبې دا هم ناکامې دي. پکتیکا ته چا خدمت نه ده کړی. پکتیکا ته باید دا درته یاما په دغه میدانونه جوړ شي، چمنونه کې هغه شي، د پارک ځای جوړ شي، د دغو سره دا درته یاما همکاري وشي. د موږ له کرکټ له خلکو سره دا در له اوله تر اخره که بچا لا په جمهوریت کې دا درته یاما همکاري کړي، لا بېوس کړي په ایله دا اوس ټیم کور ودان چې دا دوی دغه هغه ته مخه کړې له نوشو رامنې
شیرانې دي د هغه چې نور هغه شیرامنې دي موږ منندو یو موږ په دغه سیالیو کې څه دغه میلمانه راغلي دي بیا ګډې ما کرو ما ورته وویل مالې څه مړۍ وخوره دا حلاله مړۍ دي ما میلمانه دي ما وو یا چې مرته ما دا سیف الله ته ویل د مخه ما دې که دې ورچې وګټله اوس زوی مې ده ما که دې یا نه هغه نه ما که دې وګټله زه به تا ته ډېر لوی پور درکوم اوس مې را درته ویل هلته مې چیلنج ورکړو نو دا ته ډېر خوشحاله ډېره زیاته مناسب مننه